د طالبان سره کته پورته کیږي، له افغانانو سره کته پورته کیږي، د هغه پیغامونه ورکوي. دا نور مشران هم ورسره رابطه. قسیم فهیم زوی چېرته د عمل ته دی، هدف مې دا دی چې ټول نو بیا تاسې یوازې د کرکټ ټیم ته ولې سزا ورکوئ؟ خو واضح خبره ده په دې کې هدف دی. هدف څه شی دی؟ هدف دا ده چې دوی هم په عین شکل د ملي هویت دښمنان دي لکه طالبان چې دي. او د کرکټ ټیم څو کارونه کوي. یو خو د کرکټ ټیم د طالبان اکثره وخت چې کرکټ یادوي د الغزو الفکري تر عنوان لاندې یادوي. یعنې غزو الفکري کې دوی کرکټ د کفارو کوم څه وخت مخکې شیخ عبدالسمیع په نامه د دوی یو شیخ دی، د هغه تقریر مو اورېدلی. دوی دا کرکټ د کفارو دسیسه بولي د افغانانو د اذهانو د خرابولو لپاره. او په یو اعتبار د دوی په ذهنیت رښتیا هم د افغانانو په افکارو باندې کرکټ ډېر قوي تاثیر لري، ځکه چې نن سبا دا زمانه چې ده د ایډیالونو زمانه ده. هر څوک خپله یو ایډیال لري، له هغه متاثره کېږي او ځان هغه رقم جوړول غواړي. نو یو سړی چې به ځان انتحاري جوړول غواړي، یو سړی به ځان راشد خان جوړول غواړي. دا چې اوس راشد خان د افغانستان په ټولنه کې ځوانانو ته منلی ده، په ځوانانو ګران ده، یو سمبول ده. نو واضح خبره ده چې هر ځوان غواړي ځان راشد خان کې، هر ځوان غواړي چې په نړیواله صحنه کې ولوبېږي، هر ځوان غواړي چې دغسې ویلکم چې په اصطلاح سلیبریټي شي. دغه شی د طالبانو لپاره دا د خلکو په افکارو باندې تاثیر لري او دا تهدید دی. هغوی له دې زاویې نو یو په دې اعتبار چې افغانستان خلک دا اوس داسې دي لکه په یو توره کوټه کې چې خلک بندیان دي او یوه کړکۍ راخلاصوي، د کړکۍ نه د باندې راګوري. دا اوس کرکټ همغه کړکۍ ده چې د افغانستان ځوانان د هغه له هغې کړکۍ د باندې رڼا دنیا ته راګوري. چې هلته نجونې دي، هلکان دي، سټیډیمونه دي، سپورټونه دي، ورزشونه دي، یعنې بله دنیا ده. دغه دنیا که د کرکټ کړکۍ ته بنده کړي، د افغانستان په میلیونونو ځوانان نور دغه دنیا ته لاسرسی نه لري په دې شکل باندې. بل دا چې ورزش په خپله د انسانانو لپاره هغه ده، بالخصوص په داسې ټولنو کې چې نشهیي توکي کارېدنه او حاصل پذیري زیاته وي، بېکاري زیاته وي، نو هلته د ورزش تقویه کول ډېر زیات مهم دي. او درېیمه خبره د افغانستان د ملي سمبولونه ده، د بیرغ ده، د افغانستان د ملي هویت د ژوندي ساتلو ده چې تر اوسه پورې د افغانستان بیرغ په نړیواله کچه باندې په دغه لیول باندې دې خلکو ساتلی دی. او څلورمه خبره د کرکټ لوی تاثیر چې دی هغه د لرو برو افغانانو ترمنځ یو مشترک شي په رامنځته کولو کې دی. یعنې په لرو پښتنو کې اوس ډېرې داسې سیمې دي چې په هغو کې د افغانستان د کرکټ ټیم چې دی تر د پاکستان په مقابل کې حتی ډېر لمانځل کېږي. نو دا په خپله دغه ته په کلتوري لحاظ باندې موږ تاسې په کلچرل ډیپلوماسي دې ته وایو، د لوبو تاثیر په یو هیواد په د سیاسي اجنډا په مخکې وړلو کې ډېر ژور تاثیر لري. زموږ د افغانانو د لرو بر د نږدې کولو لپاره، او دا خبرې ته څه وخت مخکې منظور پښتون مې اشاره وکړه که ستاسې په یاد وي، کرکټ د دې باعث شوی دی چې په لره پښتونخوا کې دی، ځکه هلته هم ځوانان چې دي په کرکټ ډېر ورګرم دي. د هغې د ځوانانو لپاره کرکټ چې دی هغه که په کرکټ کې یو څوک سټار وي هغه دوی ته رښتیا ډېر مهم سړی ښکارېږي. دا چې افغانانو په کرکټ کې په لږ وخت کې ډېر لویې لاسته راوړنې ودرلودې، هلته یو ډول په ځان اعتماد زیات شو، په افغانانو باندې اعتماد زیات شو. او دلته هم د افغانانو یعنې پنځمه مسله چې ما ورته اشاره کوله هغه هم دا ده چې په افغانانو کې خود اعتمادي را پیدا کوي. داسې تا یو ټیم یو سړی وګوري چې راشد خان خو زما د کلي ده، زما د ولایت ده، زما د ولسوالۍ ده، هغه کولی شي چې په نړیوال سټیج کې په د نړۍ په کچه مشهوره سلیبریټي شي. زه ولې نشم کولی؟ هر ځوان دا په ځان کې په ځوانۍ کې خو تاسې ټولو د یوه دوره د هغه تېره کړې ده، د نوي ځوانۍ په دې کې سړی چې بروسلي وګوري وایي زه بروسلي غوندې سم، چې هغه وګوري په اصطلاح جکچین وګوري وایي زه جکچین غوندې سم، شاهرخ خان وګوري وایي زه شاهرخ خان غوندې سم. همدغه ډریمز دي، همدغه خوب لیدل دي چې له انسان یو شی جوړوي. دغه خوب څوک چاته ورویني، دا اعتماد څوک په چا کې پیدا کوي؟ دا د کرکټ لوبغاړي په انسانانو کې پیدا کوي. وروستۍ خبره زما دا ده، په دې ټولو ګټو سربیره چې کرکټ یې لري، زموږ تاسو لپاره په دې کې یو درس هم دی او د کرکټ دوستانو ته یو مشوره هم ده. کله چې نه کېږي خو نه به کېږي، لیکن چې کېږي ممکنه وي تاسو له دغه ترهګرو له د انتحاریانو لرې ګرځئ. کوشش وکړئ. دوی ته دا هم تاسو ویلی شئ چې ورور ستاسو له لاسه موږ ته مشکل پېښېږي، یعنې هغه یو د دوی په اصطلاح شرعي عذر هم ورته لرئ چې ورته ووایاست چې د ترهګر یاستئ، قاتلان یاستئ، استبدادګر یاستئ،
د تاسې په خاطر باندې بیا نور دښمنان راولاړېږي زموږ حیثیت ته تاوان رسوي. نو بس ګزاره به سره کوو، خو عکسونه مکسونه سلفیانې ورسره اخیستل، خنداوې منداوې پارټیانې ورسره کول، دا یوازې دوی ته نه موږ ټولو ته تاوان رسوي. یعنې موږ دا درس باید له دې مسلې زده کړو چې له طالب سره نږدېوالی چې دی موږ څومره عاصف پذیره کوي، څومره مو ولنریبل کوي د ټولې نړۍ د دښمنانو په مقابل. او ډېر لوېدلي پرېوتې دښمنان به یې په موږ به یې خبره د کندهاریانو خبر د بالای. نو په دې اعتبار باندې دوی ته هم دا پکار دی چې احتیاط وکړي، سره له دې چې موږ په دې پوهېږو چې ښه نو اوس د مجبوریتونه یې درک کړ، د نړۍ په موږ باندې دغه ترهګر تپلي دي. دوی د کرکټ د لوبغاړي د طالبانو په راوستو کې څه رول و؟ هېڅ رول یې نه و. بالعکس هغوی په جمهوریت پروموټ کړی ده، بیرغ یې پروموټ کړی ده، ملي څلي یې پروموټ کړي دي، ازادي یې پروموټ کړې ده، عصریتوب یې پروموټ کړی ده. دا ټول د طالبانو ضد ارزښتونه دي. داسې اوس نړۍ په موږ باندې دا ترهګر راوتپل، نو تر دوی یې ولې زور ایستل کېږي؟ د افغانستان تر ځوانانو یې ولې زور ایستل کېږي؟ په هر صورت زما دغه لنډ بحث په دې کې ډېره زیاته مننه قرار صاحب، له وخت نه مو ډېرې